د غني بابا نظم دی چې سرنامه د سیل، یعنی غني خان د ټولې دنیا په سیل وتی دی. هر قام یې ولیدو، هر وطن، د هر وطن ښایست، د هر وطن بوټي، ګلونه، میوې، وچې او سمندرونه یې ولیدل. نو دا اسلوب یې هر سیاح چې څوک هم د دنیا په سیل وځي، هر علاقې ته لاړ شي، نو هغه چې واپس راشي نو د هغې ځای صفتونه کوي. لکه زموږ دا خلق چې په حج او په عمرې لاړ شي که نه، خو نورست نه خو چې حج عمرې لاړ شي نو بیا د هغې خلقو تعریف کوي چې یاره څومره ښکلی خلق دی، څومره ښکلی ځای دی. غني خان هم د دنیا په سیل تللی دی او د هر چا سره واسطه پرېوځي. اوس راشي چې د غني خان تاثرات څه دي؟ ټوله دنیا یې ولیدله، نو غني خان ته څوک ښکلي ښکاره شو په دغې چکر کې؟ نو غني بابا وایي ما لیدلي د فرنګ ښکلي جازونه چې د لاندې ترې غورځنګ وهي سیندونه. غني خان وایي چې ما د فرنګیانو جازونه چا جوړ کړي وو؟ فرنګیانو جوړ کړي وو. د دې نه مخکې خلک خبر نه وو، یا کو جوړ کړي هغوی نه وو، خو ډېر یې کړه. مخکې به لږ وو، دوی ډېر کړه. وایي چې ما د فرنګیانو هغه جازونه لیدلي چې په اوبو کې چلیږي او لاندې چې کله دا جازونه چلیږي دا بیړۍ روانې، نو دا اوبه داسې چپې وهي، داسې غورځنګ وهي، ته به چې سیند روان دی. تاسو په ویډیو کې به لیدلي که نه؟ نو غني خان د دغې جازونو هغه هیبت بیانوي چې ما د فرنګیانو جازونه هم لیدلي دي چې هغه ډېر طاقتور دي. ما لیدلي محلونه د لندنو او جنکۍ مستې ازادې ګلبدن. ما د لندن د انګلینډ محلونه، غټ غټ عمارتونه هم لیدلي دي، او د هغې انګلینډ جنکۍ داسې مستې چې ازادې ګلبدنې، د هغوی بدن د ګل په شان جوړ، ازاد یې هر څه ورته ویلی شي. لکه زموږ پښتانه الحمدلله الله دې همدغسې لري چې څوک ورسره خپله خبره نه شي کولی د زړه، او هغوی سره کولی شي. ما لیدلي د اټلي ښایسته ښارونه او سره انګور، سره شراب او سره ګلونه. بیا غني بابا اټلي ته هم تللی دی. اټلي کې غني بابا د اټلي ټول ښایسته ښایسته لکه روم او ګوره چې څه څه ښارونه به وي پکې که نه، نو دغه ښارونه مې لیدلي. د اټلي ښارونه ښایسته دي، او په دغې اټلي کې چې دی سره انګور کېږي، موږ ورته کور وایو، د هغې نه سره شراب وځي، او ګلونه پکې هم سره دي، ښارونه دي ښایسته ښایسته، او بوټي، انګور، میوې، ګلونه دا ټول ښایسته دي. ما لیدلي د پیرس ښاپېرۍ ښکلې، په کردار ګفتار خوږې لکه بلبلې. بیا وایي چې ما د پیرس فرانس نو د هغې جنکۍ هم ما لیدلي چې د ښاپېرو په شان ښایسته دي، او کردار او گفتار هم د بلبلو په شان دی. خبرې هم ته چې بلبله ده، کردار هم ناز واده هم د بلبلو په شان دی. ما لیدلي امریکا کې دي ښارونه چې وریځو ته یې رسي مکانونه. بیا غني خان امریکې ته هم تللی دی په دغې سیل کې. وایي چې په امریکا کې مې داسې ښارونه لیدلي دي چې د هغې بلډینګونه، د هغې عمارتونه دومره دنګ دي چې وریځو ته رسي. او حقیقت هم دا دی، ټوین ټاورز چې و که نه، کېدای شي د هغې وخت نه جوړ. نو دلته په دې ملیشیا کې هم په کوالالمپور کې داسې بلډینګونه دي چې وریځ راشي نو نیم په وریځ کې پټي. مقصد دا چې دنګ دنګ بلډینګونه مې په امریکا کې هم لیدلي دي. او ما لیدلي تاج محل غوټۍ د ګلو، د ډیلي ښکلي ښارونه د مغولو. غني بابا هندوستان ته تللی دی، تاج محل، اګرتاج، اصل ته اګرتاج ورته موږ وایو که نه، اګرې ته تللی دی، هلته تاج محل هم لیدلی دی. هغه د سپینې غوټۍ په شان، د ګلو د سپینې غوټۍ په شان هغه محل غني بابا لیدلی دی. او بیا د ډیلي چې دی ښار د هندوستان چې کوم دارالخلافه ده، د هغې ښکلي ښارونه چې هغه مغولو جوړ کړي وو، مغولو بستۍ جوړې کړې وې که نه، کالونۍ جوړې کړې وې، لوی لوی ښکلي ښکلي عمارتونه جوړ کړي وو، هغه هم ما لیدلي دي. خو غني خان بیا څه وایي؟ خو چې ووینم زه خپل د خټو کور رانه هیر شي محلونه ښایسته نور. غني بابا وایي چې کله زه د خپل خټو کور ووینم نو زما نه هغه تمام محلونه هیر شي. زما د خټو په دې کور کې چې کوم ښایست دی
نو بس دا په دغه محلونو کې په دغه تاج محل کې په یو سیس کې هم نشته دی. نو غني خان ګوره سیل لا روان دی، ټول دنیا له سیل لاړو، واپس چې راځي خلکو ته د خپل سیل خبره کوي چې ای خلقه ای پښتنو ستاسو خاوره د هغې ځای د شیشو نه ښایسته ده، ستاسو د خټو کور د تاج محل د سپینې غوټۍ په شان چې جوړ دی د هغې نه هم ښایسته دی، تاسو له الله ښایست درکړی دی. دا نرۍ تنګې کوڅې زما د کلي ورته سلي د دنیا ښارونه ښکلي. غني خان بیا تقابل کوي ټوله دنیا مې ولیده ښایستونه هر څه، خو زما د کلي دا نرۍ تنګې کوڅې چې دي که نه دې ته د دنیا د ښارونه دا ښایسته ښایسته دا ښارونه چې دا هېڅ هم نه دي په ښایست کې، دا ډېرې ښایسته دي. او یقین وکئ زموږ د وطن دا نرۍ کوڅې زموږ د کلو او دغه ښایسته عجیبه خوند دی پکې. یقین وکړه زه چې هم لاړ شم زه یم چې بس دلته کې وې دلته کې په دې بلډینګونو زموږ زړه نه خوږېږي، هلته چې لاړ شو بس خوشحاله یو. او چې خړمخي ورور پښتون سینې له درشي درنه هېر به ټول ښایست د بهروبر شي. بیا غني خان پښتون ته په کمه سترګه ګوري. غني خان وایي چې ما ښاپېرۍ د پیرس لیدلې دي، د انګلینډ جنکۍ مې لیدلې، د امریکې دا ټول به درنه هېر شي چې کله تاله دا خړ دا سپین سری که نه سپین سری خو نه دی خو دا خړمخی پښتون ورور چې تاله سینې له درشي او بره ګړه د سر وکړي او چاپېر شي دنه په ده کې چې څومره مینه ده دی چې څومره مینه ورکوي نو د دنیا تمام قامونه او د هغو ښایستونه به درنه هېر شي. درنه هېر به ټول ښایست د بهروبر شي. غني خان د سیند د سمندر هم خبره وکړه د بحر نو که د سمندر ښایست دی او که د وچې ښایست دی د بر دا به درنه ټول هېر شي په څه باندې چې یو پښتون ورور ده چې یو خړمخی پښتون ورور ستا نه غاړه چاپېر کړي. او خدای شکر چې پیدا دی له دې قام کړم د پښتون د نر وجود دی او اندام کړم. او غني خان بیا په دې خبره شکر وبایي چې شکر دی چې الله په دې قام کې دی پیدا کړم او د پښتانه نران خلق دی د دې دا وجود چې دا د نر وجود دی د دې یو اندام د زم پیدا کړم. لکه یو قام چې دی دغه مثال د وجود دی او افراد چې دا د اندامونه دي. نو غني خان یو فرد دی ځان فرد حسابوي وایي چې الله شکر دی چې تا زه د دې نر وجود اندام جوړ کړی یم. څه به کړمه د لندن لوی محلونه او د پیرس جونې ښایسته رومي ګلونه. غني خان بیا چې پښتنو ته وګوري وایي زه به څه کومه د لندن هغه ښکلي ښکلي لوی لوی محلونه زما په هغې باندې څه دي زما څه په کار راځي او د پیرس هغه ښایسته جونې او د اټلي روم ورته وایي که نه د روم هغه ګلونه دغه زما په کار نه راځي زه په هغې څه کوم هغه زما نه دي خوښ. نو خوښ د غني خان څه دي؟ غني خان به وایي په والله چې له جنته به شمستون چې کنزل پکې وانه ورم د پښتون. دا خو غني خان دنیا ګوري او په دنیا ګرځي. غني خان وایي چې ما ته پښتون دومره دروند دی دومره ګران دی چې کو جنت ته لاړ شم او هلته د پښتون کنزل وانه ورم. پښتون له دا الله تعالی یو صفت ورکړی چې دی د زړه نه پاک دی نو دی کنزل ډېر کوي چې غوسه شي یا په ګپ کې هم کنزل کوي. اکثر ګپان په ګپ کې که نه پښتانه یو بل ته کنزل کوي او په غوسه کې هم پښتون کنزل کوي. نو غني بابا وایي چې جنت کې هم چې د پښتون आवाज وانه ورم د پښتون کنزل وانه ورم یعنی پښتون کو جنت ته هم لاړ نه شي که نه جنت په هم پیکوي او زه وګورم چې ما ته خو الله جنت راکو خو پښتانه نشته دی چې پښتانه نشته زه به ترې واپس راشم. نو دا د غني بابا سیل دی. ما تاسو ته په اول کې وي چې هر سیلانی چې دی هر سیاح هغه چې چېرته هم لاړ شي هر وطن ته چې لاړ شي هغه د هغې د غرونو صفت کوي د هغې د بوټو صفت کوي د هغو د هغې باغونو صفت کوي د هغې د خلقو صفت کوي. ښایست چې یاره څومره ښایسته دی دلته کې چې څوک د هغه تحریر لولي یا د هغه خبرې اوري نو د اورېدونکو د لوستونکو په زړه کې دا راشي چې یاره کاش زه هم لاړی. غني خان تا لړه کړي چې نه ما ولیدل هېڅ څیزونه هم نه دي د پښتون او د پښتون سیمه د پښتون خاوره
دا د ټول جهان نه ښایسته ده. ځکه هو حمزه بابا وایي که نه چې ته اسلام پښتون ګڼه، دا زه وایم خدای که هم انسان وی نو پښتون به پښتون له الله شان ورکړی دی، د سیمه د هر نعمت نه مالامال ده. الله دې وکړي چې واک هم د پښتون شي، د پښتون د سیمې. دا د غني بابا د سیل نظم و، که چېرې ستاسو خوښ شوي نورو ته ورس. الله مو خوشحاله.